یو څو تنه همغه د مدرسې چڼي همغه مردار خواره راپاڅېږي د ده بیا په شان او په شوکت د ده جنازه یي او د ده کیسې به دا خو افغانانو پښتنو تاسو په دې نه خبر چې د ده مدرسې نه زموږ د وطن د بربادۍ کیسې شروع کېدلې. د دې ځایه جی ایچ کیو به برنامه جوړه کړه، طرحه به یې ورکړله، دو به دا طرحه ځینې واخیستله، مکمل اکزیکیوشن به د دو مدرسو کول. په افغانستان کې چې دا څومره بدبختۍ ګورئ د دې ټولو تر شا د همدغو بې وجدانو بې غیرتو لاس و. او نن رب العالمین په خپله باندې په همدې لارې قرباني کو کیسه ورته ختمه کړه. سخت پرې خوشحاله یم. دوغومره مې طبیعت راسته ده، زه به چې هره ورځ راجیګ سوم زما به د غاړې رګونه درد کول. نن مې داسې خوشحاله یم لاړم چې یو ښه تازه شاور مې واخیسته چې فرش ورته راغلم مالې ودرېږي چې د وطنوالو سره دغه خوندونه سره شریک کړو. سره له دې چې د یو انسان په صفت د یو انسان په مرګ باندې باید سړی خوشحاله نه شي، خو د دو په مرګ باندې موږ او تاسو باید په افغانستان کې اوس میټایان وویشل شي، باید په کورونو کې ښایسته ښایسته حلواګانې پخه کړي، ټولې وباسي غریبانو ته او نورو خپلو ګاونډیانو ته الواوې ورکوي او غویان حلال کوي، غوښې خلکو ته تقسیم کوي. دغه د موږ او د تاسو تر ټولو لوی اختر ده. دا د پاکستان ملایان چې کله دا ټول دغسې په دغه رقم باندې ووژل سي، بیا به په افغانستان کې امن او سکون وګورئ. ځکه دا خلکو ته زموږ چل ور معلوم ده. دې خلکو ته زموږ هغه اساس هغه درته یو لنډ مثال درکوم. یو پښتون ته چې ته هر څومره بد ردي وې در سره جنجال شاید ونه کړي، خو کله چې ناموسي کنځلې دې ورته وکړلې احساساتي کېږي. نو د پاکستان مدرسو ته زموږ او ستاسو هغه د ضعف نقطه ور معلومه ده چې موږ په کوم ځای کې احساساتي کېږو، موږ په کوم ځای کې دوی ته میدان بیلو. هغه همدا ده چې دوی ځان سره دلته هغه راوړي د اسلام د ادرسه یو شی راوړي او طرحه واخلئ. په افغانستان کې 45 کاله جګړه په دغه ترتیب باندې شوی. زما له وطنه به یو 15 تنې افراطیان ولاړل د کرښې غاړې په دې مدرسو کې د پاکستان د ادارو لخوا نه د جی ایچ کیو لخوا نه د آیسای لخوا نه به دوی ته مکمل په ترتیب سره برنامه ورکول سو او دو بې غیرت و بې وجدانو به افغان ځوانان پښتانه ځوانان زموږ نور د افغانستان د نورو قومونو نه هلته چې کوم په حقاني مدرسه کې او په نورو مدرسو کې به سبقونه ویل او بیا به دوی ولېږل افغانستان ته مکمل برین واشډ او بیا به پرې په افغانستان کې خپل عوام پرې وژل چې دا خو جهاد دی. څنګه جهاد دی؟ په افغانستان کې خو ټول 99 سلنه خلک مسلمانان دي، خلک هلته 15 وخته لمونځونه کوي. زمونږ ژوند، زمونږ زندگی، زمونږ د ژوند رفتار دا هر څه په تاسو ته یو ویډیو یو ډېره مهمه ویډیو ذهن ته راغله، دا به تاسو ته پلی کړم. دا ښه خبره چې دا راپیاد شو. تاسو دا وګورئ ښه، دا واورئ چې په بارډر باندې د طالبانو اسلامي حکومت جوړ شي، ځکه چې پاکستان د حکومت او د فوج په خیرخواهي کې راځي. موږ به دې بارډر نه مضبوط شو چې هلته به طالبان زموږ د حفاظت ذمه داري والي، خپل ملک به هم خیال ساتي او زموږ پاکستان ته هم یو ظالم هندوستاني امریکاني ایجنټ راوړېدو ته نه پرېږدي. د لاهور بارډر زموږ په حفاظت دی چې فوجونه لاهور ته هندوستان طرف ته ولاړ دي. نو بهرحال زبطا د دې مرګ نه وروسته بیا دا هم ختم کوي. نو د دې شیخ د خولې نه تاسو اورئ چې د کرښې اغاړې دا خو د بارډر وایي، ځکه دا خو پنجابیان دي، دا خاصې په نامه باندې ځان په پښتو ژبه غږیږي، په پښتو خبرې کوي. دوی کې اصلا پښتو چې نه ده پاتې. دا د پنجاب عسکر دي. والله په بل ازما دا خبرې که کوم ملګری کوم دوست ریکارډ کوي نو هیله مې دا چې دا سر ریکارډ کوي. ګورئ ښه، د پاکستان دولت، د پاکستان حکومت 2 ډوله سرتیري لري، 2 ډوله آرمي لري. یوه هغه آرمي ده چې په
د اردو او د دوی په ژبه باندې وردی په ځان باندې دي، جامې پر ځان باندې دي، ټوپک یې په لاس کې دی او وسله یې په لاس کې دی، جګړه کوي. دا د پاکستان یوه آرمي ده. بله آرمي چې د دوی هغه تر ټولو مین لوبه څوک کوي هغه همدغه ملایان دي. دا د دې پاکستان دویمه آرمي. خو په حقیقت کې چې کوم فکری جګړه دوی کوي، کوم ډول په ذهني لوبه دوی کوي، بل هیڅوک یې نشي کولی. پاکستان د برطانویانو په لاس جوړ شوی یو هیواد دی او د پاکستان د حقانی مدرسې نه مخکې د دیوبند مدرسې بنسټ هم یو انګریز ایښی په هندوستان کې. دا په همدغه ترتیب او په همدې خاطر باندې جوړ شوی. اوس چې کله د پاکستان د آرمي جګړې د هندوستان سره، تاسو د دوی هغه څوک چې د آرمي ته انګیزه ورکوي، دوی ته موټیویشن ورکوي، هغه بل څوک نه دي، هغه همدغه پښتانه بیچارهګان دي، د کرښې غاړې موږ افغانان چې دي په کوم آرمي کې چې دوی سره وظیفه لري یا دنده لري، د همدغه چې دوی ته څوک انګیزه ورکوي، دوی ته فکر د جګړې ورکوي، د جهاد په نامه باندې جنګي، دا بل څوک نه دي، دا ټول همدغه ملایان دي. اوس نن ورځ تاسو دغه ویډیو ما درته چې پلی کړله، تاسو وکتله چې د کرښې وی د سرحد اغاړې موږ طالبان غوښتل، په همدې خاطر مو غوښتل چې هم به د دې خواته ساتنه کوي، هم به د هغه افغانستان ساتنه کوي. ته څنګه په کوم منطق او په کوم دلیل باندې ماته ته طالب غواړي؟ امام الحق مردګو او نور بې وجدانانو او بې غیرتو ته د پاکستان غلامانو او اجیرانو ته څه درته وایم. او دوی دا ډول باندې د آرمي کې برتي شوي دي، په دا ډول باندې دوی هلته دنده ترسره کوي چې دوی د آرمي یا د پاکستان د اصولو یو لفظ مخواته خبره نشي کولی. په افغانستان کې د جهاد فتوی همدوم بې غیرت ورکول، خو په پاکستان کې د جهاد فتوا ولې دوی نه ورکوله؟ تاسو ورسئ هیرامنډۍ ته، تاسو ورسئ اسلام آباد ته، تاسو ورسئ لاهور ته، تاسو ورسئ کراچۍ ته. تاسو په پاکستان کې کوم اسلامي نظام خبرې کوئ؟ په پاکستان کې اسلامي نظام شته؟ په پاکستان کې شریعت شته؟ په پاکستان کې څه شی شته؟ هیڅ هم نشته. یوازې په نامه باندې اسلامي دی، نور اصلاً کې د اسلام پکې یو ټکی نه لیدل کېږي. خو همدې ملایانو یوه ورځ په دې خبرې باندې خبرې ونه کړلې چې په پاکستان کې کو ایجوکیشن ولې ده، په پاکستان کې دغه کوم ظلمونه چې په پښتنو باندې په وزیرستان او په پښتونخوا کې او په بلوڅو باندې کوم ظلمونه او وحشتونه کېږي، د دې په وړاندې دې ملایانو ولې یوه ورځ خبره ونه کړله؟ کومې طرحې کومې برنامې چې د پاکستان حکومت دې ملایانو ته ورکوي، په دغه ترتیب باندې مخ ته بیایي. او نن ورځ دغه امام الحق وژل کېدل، د ده مردارېدل، دا د موږ او تاسو دپاره د خوشحالۍ ځای دی. تاسو دې ته په ژوند کې خپلو افغانانو ته وایم، خپلو کوز وطن پښتنو ته وایم، تاسو زما دغه خبره ښه په خلاصو غوږونو واورئ. ګورئ ملګرو، اصلاً کې دغه ملایان، دغه شیخان چې کوم دي، دو ته په دې نظر نه ګورئ چې دا د ورثة الانبیا دي. دوی د ورثة الانبیا په جامه کې شیطانان دي. تاسو تاریخ لږ مطالعه کوئ. تاسو په افغانستان کې د انګریزانو د ورتګ نه وروسته هلته د انګریزانو د اجنټانو هغه منافقتونه وګورئ چې دوی دغسې شیخان درلودل په افغانستان کې، دغسې ملایانې په دندو باندې ګومارلي ول چې د انګریزانو دپاره یې کار کوه. همدغه خلک نن د پاکستان د حکومت دپاره کار کوي، د پاکستان د دولت دپاره کار کوي. دوی دپاره اسلام یوه ذریعه د پیسو ګټلو، د څوکۍ او د خپل د ځان د ساتنې دپاره د دو نه اخوات. اصلاً کې دوی دپاره نه دین مهم دی، نه قرآن مهم دی، نه اسلام مهم دی، اصلاً کې ورته شی نه دی مهم. د امام الحق د ټول تاسو د حقانی مدرسې چې څومره علما دي، ملایان دي، تاسو د دې ویډیوګانې وګورئ، تاسو د دې خبرې واورئ، تاسو ورسئ د جمعې په ورځو باندې د دو تبلیغ ته کښېنئ. که چېرته تاسو یو لفظ د پاکستان د حکومت خلاف واورئ، راشئ زر ته مخ تورو. نه، دوی اصلاً کې اجازه نه لري چې د پاکستان ما په یو موج تلویزیون کې چې هغه خپرونه وه، برنامه کې ما نه پوښتنه وکړه د پاکستاني ملایانو په اړه. ما ورته همدغه خبره هلته هم وکړله چې د پاکستان ملایان 99% نه زیات د پاکستان د حکومت دپاره کار کوي. هغو دپاره اسلام بیخي مهمه نه ده. موږ پښتانه په دې خبره ډېر ښه غولېدلی سو او غولېږو چې ودرېږه حسیب یو پښتون دی، یو افغان دی، یو مسلمان دی. نو که چېرته زه دې ته د اسلام یوه خبره وکم، نو حسیب پر دې خبرې باندې احساساتي کېږي، حسیب پر دې خبرې باندې هر ډول قربانۍ ته تیار دی. دا اوس زه درته وایم
زمونږ ټول وطن نن ورځ د په طالبانو تر یرغل لاندې دی. نن ورځ په افغانستان کې زمونږ 50 سلنه ولس تر یرغل لاندې دی، یرغمل سوي دي، په کور باندې کېنول سوي دي. ګوره زمونږ افغانان، زمونږ دغه ټول ولسونه نارینه ګوره چپ دي، یو لفظ یې د خولې نه وځي. خو که دا اوس یوه خبره وشي چې مثلا په نړۍ کې یا د نړۍ په یو ګوټ کې په یو بل ځای کې په اسلام په خطر کې ده، نو افغانان به تر ټول د نړۍ تر ټولو مسلمانانو مخکې هلته ځان رسوي او دوی به د جهاد چغې وهي. پوهېږئ ولې؟ ځکه دوی ته دا خبره معلومه ده چې دا پښتانه، دا افغانان دوی ته یوازې د اسلام خبرو که ځان در باندې وژني، هر څه درنه قرباني، وطن، مور، هر څه. نو بلکل اسلام دپاره موږ او تاسو باید قرباني ورکړو. موږ او تاسو باید خپله وینه د قرآن دپاره توی کړو، د اسلام دپاره باید توی کړو، هر څه باید وکړو. خو داسې نسي چې یو شیطان هم راسي موږ او تاسو وغولي او هلته موږ او تاسو ورته خپل وطن قربان کو، خپل ځانونه ورته قربان کو، خپل ځوانان ورته قربان کو. ولې؟ تر کله پورې؟ د امام الحق د پلار د دې نور د دې حقانیه مدرسې مردګاوانو موږ 45 کاله پر دې نامه باندې ووژلو، ویې ټکولو، یو بل سره یې وجنګولو. ودرېږه چې جهاد دی. په افغانستان کې کم جهاد؟ تاسو د روسیې راتګ افغانستان ته تاسو هلته وګورئ چې هلته د جهاد کیسه له کوم ځای نه شروع کیږي. جهاد چیرته و؟ خبره له کوم ځای شروع سوه؟ خو نه، موږ اصلا کې کله سر نه د خلاص کړی. دغه نن ورځ زه چې کوم ځوان چې 15 دقیقې راسي دغسې موضوعاتو باندې لږ وغږېږي، د هغه ځوان دپاره هم په افغانستان کې ستونزې جوړې دي او که چېرته دلته ورته لاسرسی پیدا شي دغلته یې پاکستان نه پرېږدي. ځکه دوی همدغه گیم په واسطه باندې پاکستان ژوندی پاتې دی. د همدغې لوبې پر اساس باندې د پاکستان بقا پکې لیدل کېږي. که چیرې دغه د اسلام او د دین او د جهاد جګړه لوبه نه وي، زه درته قسم خورم پاکستان 15 ورځې پر دغه جغرافیې باندې نور نشي پاتې کېدلی. د پاکستان ټول دا ما دا خبرې تکرار ما کړي دي، زه نن یو ځل بیا درته کوم. د پاکستان 99 سلنه انکم چې کم دی د دوی هغه کم اقتصاد چې دی هغه د جګړو په پیسو باندې روان وي. پاکستان د خپل له ځانه هېڅ هم نه لري. نو دا چې کله ته په دغه سیمې او منطقې کې ته د جهاد کیسې شروع نه کړي، تاسو وګورئ د 80 ډلو نه زیات جهادي ګروپونه په پاکستان کې دي. هغه هم ټول په پښتونخوا کې په هغو سیمو کې چې پښتانه دي هلته دوی جوړ کړي. دغه مدرسې وګوره، دا د جهاد کیسې وګوره. تاسو ورشئ یو لیست زه درته وګوره ښه، زه درته دا لیست راوړم، دا وګورئ ښه. دا وګورئ. دا هغه لیست ده چې نن یې زه درته شاید تاسو به حتما لیدلی، خو زه به درته دغه یو لیست د هغه درته واخلم د دې جهادي ګروپونو چې په پاکستان کې فی الحال وجود لري. ګوره، تحریک جهاد پاکستان، حرکت المجاهدین، القاعده، دا یې هغه مین دي. اوس له دې نه وروسته لشکر طیبه او بیا پسې راځو لاندې وګورئ ښه. عبدالعظام ګروپ ده، احرار الهند ده، البدر جموں اینڈ کشمیر ده، العمر مجاهدین دي، انصار الفرقان دي، انصار الشریعه پاکستان، ایشین ټایګرز ملیټنټ ګروپ. همداسې پسې ورځئ. دا دومره ډېر ګروپونه، دا دومره جهادي ډلې له کومه ځایه جوړېږي؟ پاکستان خو د اټومي وسله لري. پاکستان خو یو اټومي هیواد دی. بیا دومره ډېر زیات جهادي ګروپونه څنګه پکې جوړېدلی سي؟ فکر نه کوئ چې دغه جهادي ګروپونه بل چا نه په خپله د پاکستان حکومت جوړ کړي دي. دا په خپله پاکستان جوړ کړي دي په خپل د بقا دپاره. که چېرته دغسې جګړې په دغې سیمې او په دغې منطقې کې نه اوسېږي، نو د پاکستان اقتصاد به له کومه اړخه مخته ځي؟ تاسو ورسئ د پاکستان د 2000 کال نه را په دې خوا ټولې پیسې وګورئ د جهاد په د ټرریزم خلاف د جګړې پر نامه باندې ټولې سوي، د نړۍ نه اخیستې دي. که د نړیوال بانک نه اخیستې، که د نور نه اخیستې، ټولې پر دغه نیت باندې اخیستې دي چې موږ په پاکستان کې د هغه خلاف جګړه کوو، د ټرریزم خلاف جګړه کوو. کومه ده جګړه؟ تاسو دغلته زموږ چې دا په کوز وطن کې پښتانه کم دي، دغلته به زه راته یوه رادنه راپورته کړم. والله په بالله چې قسم راته یو ځوان وخوړوی چې د شپې له خوا نه طالب ده، د ورځې له خوا نه وایي دا هغه د پاکستان آرمي ده. دا هغه خبرې دي چې زموږ پښتانه ځوانان باید سر پرې خلاص کړي.
دا ټول یو گیم ده، د پښتنو دپاره یو گیم ده، د افغانانو دپاره یو گیم ده، د موږ او د تاسو د ځوانانو د تباهۍ دپاره یو گیم ده. تاسو وګورئ د ځمکې پر مخ په کوم ځای کې ځوانان دومره افراطیان دي لکه څومره چې زموږ او ستاسو په پښتون میشتو سیمو کې زموږ افغانان دي، زموږ په کوز وطن کې افغانان دي. له دې نه اخواته تاسو د نړۍ یو بل قوم راته وښئ چې مسلمانان دي او دومره افراطیان دي. ولې موږ دومره اکسټریمیستان یو؟ ولې موږ دومره راډیکلز یو نسبت د نړۍ نور ځوانانو ته؟ تاسو ورسئ د هندوستان خلک وګورئ، تاسو ورشئ د نړۍ نور مسلمانان وګورئ. 50 کمو زیات اسلامي هیوادونه دي، په دغو کې تاسو وګورئ چې کوم یو هیواد کې دومره ډیر زیات افراط دی. تاسو اندونیشیا ته ورسئ، تاسو ملیشیا ته ورسئ، تاسو سعودي عربستان ته ورسئ، تاسو قطر ته ورسئ. هغه ځای کې ولې ځوانان دومره افراطیان نه دي؟ خو د افراط د زیاتوالي په خاطر باندې د ټولنې د راډیکال کولو لپاره د پاکستان حکومت هر ډول ممکنه لاره خپله کړې ده. دا شی سړی ځوری. زما ځوان نن ورځ غریب پر دې نیت ده چې زه جهاد کوم. کم جهاد؟ د څه شي جهاد؟ د چا خلاف؟ خپل افغانان وژنې دا جهاد ده؟ خپل پښتانه وژنې دا جهاد ده؟ خپل تاجک او ازبک او هزاره ورونه وژنې دا جهاد ده؟ کوم جهاد؟ دغه نن چې زه درته چغې وهم ژاړم، درته همدا یوه خبرو ته تکرار کوم چې طالبانو په افغانستان کې ښوونځي ولې تړلي دي؟ فکر کوئ چې دا کوم د شریعت کوم حکم دی؟ دا د اسلام کوم حکم دی؟ په قرآن او په حدیث کې راغلی دی چې نجونې دې زده کړې نه کوي؟ زه درته قسم خورم، په لا یزال رب درته قسم خورم چې دا هر څه د یوې برنامې پر بنیاد باندې کیږي. اسلام د زده کړو اجازه درته درکړې، قرآن درته د زده کړو اجازه درکړې، هر شي د اسلام هغه د قرآن شروع په اقرا باندې کیږي. خو طالب نن ورځ په افغانستان کې ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي. ولې یې تړلي دي؟ پر دغه خبرې باندې ما مخکې ځلم خبرې کړې، غواړم همغه خبرې مې یو ځلې بیا درته تکرار کړم. کله چې په یوه ټولنه کې د عصري علومو مخه ونیول سي، طبیعي خبره ده هلته افراطیت رامنځته کیږي، هلته راډیکالیزم زیاتیږي، هلته ایکسټریمیزم زیاتیږي. بیا حتی زه درته قسم خورم چې دوی پر وس باندې کوی 2025 کال نه وای، 21مه پیړۍ نه وای، والله په بالله چې د طالبانو د پاکستان په خوله باندې په افغانستان کې ښوونځي هم تړلي وای. تاسو ورشئ د طالبانو لومړنی دور وګورئ، هغه وخت کې موږ ښوونځي درلودل. تاسو ورشئ د ښوونځیو د تعلیمي نصاب یو ځل چک کوئ چې هلته موږ ساینسي علومو ته څومره کار کېده. ساینسي علومو ته ډېر کار کېده که هلته یوازې مذهبي افراطیت دپاره کار کېده؟ په دې خبرو باندې اصلا کې موږ فکر نه ده کړی. خو نن چې طالب د هلکانو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه نه تړي، دا د ډار له وجې، ځکه دوی نور زیاتي بیا ټول خلک به افغانان به وایي چې بالکل د نجونو مکتبونه خو پر دې نیت تړل، نو د هلکانو مو ولې تړلي دي؟ اوس د هلکانو ښوونځیو د تړلو برنامه خو دوی نه لري، خو یو څه په ذهن کې دوی لري، هغه د تعلیمي نصاب بدلول دي. په افغانستان کې چې کوم تعلیمي نصاب فلحال په ښوونځیو کې هغه درس ورکول کیږي، هغه غواړي دوی بدل کړي، که هغه تاریخ دی، که هغه زموږ ساینسي علوم دي، هغه کې به لږ ذره ضعیفوالی راولي. یوازې به ټول هغه څه د ښوونځیو په نامه باندې به مدرسې ټولې چلیږي په افغانستان کې. لکه څنګه چې څو وخته وړاندې هغه بې وجدانه ملا څه نومېده، هغه خېټور غټه خېټه چې ده د مولانا فضل الرحمن سره چې ورغلی و، هغه بل څه نومېږي، اوف دما خو د دغو بې غیرته نومونه له هیره وځي. یو کس یې زر نوم ولیکئ، شیخ ادریس په نامه ودرېږه، شیخ ادریس. او دا چې کله د افغانستان ته د دغه خلکو سره د مولانا ډیزلي سره ولاړه، هلته وایي وی افغانستان داسې ده لکه ماشاءالله لکه یوه لویه مدرسه. ولې زما په وطن کې مدرسې جوړې؟ ولې زما په وطن کې د ښوونځیو خبره نه کیږي؟ ولې د ساینسي علومو خبره نه کیږي؟ ولې پکې د پوهنتونونو خبره نه کیږي؟ ولې پکې د ټکنالوژۍ خبره نه کیږي چې ته نن ورځ ماته یوازې په افغانستان کې ته د مدرسو خبره کوې؟ نو دا خبرې مې پر دې بنیاد دي چې پاکستان طالبانو ته چې کومه برنامه ورکړې ده، هغه همدا ده چې افغانستان کې ځوانان تاسو افراطي کړئ، تاسو ځوانان راډیکال کړئ، چې تر څو پورې دغه کومه سلسله چې د پاکستان د بقا دپاره روانه ده، دغه جګړه 50 کاله 10 کاله 20 کاله دا په دغه ترتیب باندې رواني. زما دغه خبرې در سره په غور سره واورئ. زه د یو افغان ځوان، د یو هغه ځوان په صفت چې خپل له تاریخه، له خپل د نړۍ نه دومره نه یم خبر، خو د خپل دغه تجربه
ته ویلی سم چې پاکستان پروژه به یو ورځې ختمیږي. پاکستان یو هیواد نه دی، پاکستان یوه پروژه ده او دا پروژه به یو ورځې له منځه ځي. هغه به هغه وخت له منځه ځي چې کله په بر وطن کې او په کوز وطن کې ځوانان په دې خبرې باندې سر خلاص کړي چې دا یوازې او یوازې د اسلام پر نامه باندې پر دغې سیمې او پر دغې منطقې او پر دغې جغرافیې باندې د افراط خورول دي او په دغې افراط خورولو کې د پاکستان بقا ده. له دې خواته بل هېڅ هم نشته. دا شی سړی ځوروي، دا سړی په والله په بالله سړی دردوي. نو هیله مې له دې ټولو ملګرو نه همدا دی چې د امام الحق او د نورو دغسې ملایانو او شیخانو د شیخ ادریس بې غیرته بې وجدانه دا هر یو دلی چې مړ کېږي تاسو باید پرې اختر وکړئ. زما له خوا نه زه خو دلته یوازې نور خو چې نسم کولی، که کوم ملګری دلته څنګ دی چې ورته د چرګ سینه پخه کم راشي چې در باندې د باډي بیلډینګ کوم د چرګ سینه در باندې وخورم، بس داسې فکر وکړه چې دا مې د امام الحق په د مرګ په خوشحالۍ کې در باندې وخوړه.